السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ټول ملګرو ته سلامونه. امید لرم چې ښه به ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده یاره د فرانس صدر چې کوم دی دماغي توازن د هغه خراب شوي دي. خراب شوي به نه خو بلکې په قصد باندې دغه یو عمل کړی دی او نعوذ بالله ګستاخي رسول په حواله باندې یو خاکه جوړه کړې ده. خو د هغې نه بعد تاسو چې کوم دی په ترکي کې وغیره د هغوی هغه عذاب هم ولید چې یاره سنمونه زلزله په هغوی باندې راله څومره تاوانونه د هغوی وشو. نو په دغې باندې شکر ویستل پکار دی چې یاره الله تعالی ورته نشان عبرت وښودو چې یاره ته زما په دین کې یا زما د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخي کول د هغې زه څنګه سزا ورکوم. دومره بلډینګان خلک چې خبره کوي چې یاره هغه بار ملکونو کې چې کله بلډینګ ته ګوري نو ټوپې به د سره غوزار شي خو بلډینګ ته به ونه ګوري. هغه بلډینګان ول الله تعالی په سیکنډونو په حساب ځمکې ته راغوزار کړو. دا صرف د نشان عبرت. نو ټولو ملګرو ته خواست دی چې یاره په دغې د فرانس چې کوم څیزونه په پاکستان کې وي او خاص زموږ د حکومت له هم پکار ده چې یاره د دې پوښتنې ته لازم وکړي او موږ تاسو له پکار دی چې یاره د فرانس نه کوم څیزونه راځي یاره د خوراک اشیا څیزونه به زیات وي لکه مطلب د فرانس کې کونه وغیره دا چې کوم دي نو بالکل یقین ماته چې کله پته ولګېده چې یاره د فرانس کیک شو یا ټایګر وغیره دا کم بسکټ چې د ماشومانو دپاره استعمالیږي اوس به ډېر ملګري وایي چې یاره دغه مشهور هم دي او دغه خم دي خو دغه د فرانس دي مطلب. نو ټولو ملګرو ته خواست ده چې د لږ وخت لپاره دې بایکاټ کول پکار دي صرف د لږ وخت لپاره چې کم سے کم ښه پوره نقصان وشي د هغه نو ته به دومره پته ولګي چې او یاره په مسلمانانو کې هغه جذبه لا پرته ده هغه مسلماني پکې لا شته چې په خپل پیغمبر باندې خفه کېږي او د خپل پیغمبر په شان کې چې کوم دی ګستاخي نعوذ بالله نشي منلی او دا ما یو قسم غلطي کړله. او ډېرو ملګرو چې کوم دی بهر کم د هغو په ملک کې په هغه باندې د هغو هغه باران هم کړلی هغه ویډیو به هم تاسو کتلي نو دا هم یاره ډېر یو ښکلی کار کړی دی چې یاره دته بیا هم پته ولګي چې یاره ما چې کوم غږ هغه چوت کړی یا کومه خاکه ما چې وغیره د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخالف جوړه کړې وه نو ما ډېره یو عظیمه ګناه کړې ده او انشاءالله تعالی په لږ وخت کې به ډېر وخت به نه لګي په لږ وخت کې به الله تعالی دته هغه څه ورښایي چې د هغې به دی تصور هم نشي کولی. تصور مطلب مې دا دی چې د ده دا شکل به یا خدای بدلی څه نه څه به ورته سبق به ورته ښیي. دا خو صرف هغه جلکیانې زه به ووایم چې یاره بلډینګونه غوزار شو زلزلې پکې وشوې د دغې تر کبله چې د سره کم ملګري او ډېر ملګري چې کوم د هغو په ترکي کې سفارتخانو ته دغې ته اور هم ورته کړی دا هم ډېر د غیرت کار کړی دی ډېر ښکلی کار یې کړی دی چې یاره دغلته اور ورته کړی دی د دوی سفارتخانو ته وغیره پوره نقصانونه یې کړي دي. نو انشاءالله دته که دا پته وي چې یاره د څومره نقصانونه وشو دا صرف زما په دغې وجه باندې وشو چې یاره ما نعوذ بالله د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې د ګستاخۍ قدم اخیستی او یا ما اواز اوچت کړی یا ما یو خاکه مختلف قسمه کار مې کړی او په هغې باندې دا خلک دومره خفه دی. ټولو ملګرو د خواست دی چې یاره په داسې دغه باندې داسې خاکې ورکول یا دا شیر کول دا چې کوم دي دا نه دي پکار خو بهرحال په دوی باندې صرف لعنت ویل پکار دي لعنت او چې د دوی څومره هم نقصان کېږي نو په هغې باندې موږ له خوشحالېدل پکار دي ځکه چې یو خو هغه غیر مسلمه دي یهودیان دي وغیره انګریزان او چې بیا داسې دغه وکړي نو موږ له ټولو له پکار دی چې یاره د دوی نه مکمل موږ بایکاټ وکړو خلاف وکړو. کوم ملګرو چې باچا چې افیشل چینل نه سبسکرایب کړی چینل سبسکرایب کړئ بیل آیکن ضرور پرس کړئ د نوي ویډیوګانو دپاره.